راغلی یم شین لغمان ته څو د مهترلام بابا زیارت ته. مهترلام بابا اصلي نوم یې لمک ده، په قرآن کې نوح بن لمک. مهترلام بابا د نوح علیه السلام پلار ده، 8 پشته تېر شوی پس له آدم علیه السلام نه، او د پامیر سره یې خپل جهاد کړی. دا ام شهید ده، ام غازي ده، ام پاچا د شامرومو په 1,40,000 پیغمبرو کې مړی دی. د شام شریف نه راغلی، پامیر سره جهاد کړی، 3 ورونه 3 خویندې یې وراره. لټه کافر په نامه و، هغه سره جهاد کړی د قرغیو د نرنګ په کلي کې. دا د هغې ځای نه راغلی ده، دا د غونډۍ په کلي کې دلته د مځکې لاندې 3 کیلومتره د سر پورې راغلی. دا سلطان محمود غزنوي په میلادي 400 کې په خوب کې ویني چې پاچا یم، زم پاچا یم، د ما مرقب لمایان کړه چې خلک د ما زیارت ته راشي. دا ګنبد په باندې سلطان محمود غزنوي وهلی، یعنې 1,100 کاله مخکې. څو متره عرض 10 متره دغه مرقب ده، این د 50 فیټه د مسجد څنډې پورې دي. دا مرقب یې 10 متره ده. دغه د اوبو مشکل دی لږ، اوبه موږ ته د دې هغه ولسوالۍ د علیشنګ کې د دې بنده سربندې ده، اوبه نه پرېږدي موږ ته. نو مثال نور کومه مشکل دلته نشته. او دلته باغ و، دلته 14 رقمه میوه وه په دې باغ کې. د انقلابو کې خو د روسانو په وخت کې 15 کاله اوبه رانغله، دلته د 500 کالو شوې پکې وچې شوې، دلته اوبه رانغلې. دلته باغ و 14 رقمه میوه وه دلته. دوستانو موږ زموږ تر شا چې ګورئ دغه 2-3 ګنبزه دي، نو چې هغه به هم موږ ته هیڅ معلومات راکوي. راځه کته شي 14 پلګې 18 متره ده چې خوري 18 متره ده. دلته موږ لمبلي دي، البته د انقلاب نه مخکې. اوس ښیم اوس نه چې اوباز یې نه غږي، که اوباز نه وي ځانه مړی ویستلی دی ماشوم پکې ولېدلی ده، مړ شوی. دغه اوبه چې دا خلک دلته د څښلو لپاره وړي، د څښلو دپاره د ضرورت په وخت کې دي، د غیر د ضرورت نه نور د قبرو دپاره. مثال یو ځای کې د قبرو باندې کار کوي، مثال دې دپاره ادیران چې ټول لغمان ادیره باندې ټول لغمان. مخکې ما داسې خلک به راتلل ویلې ده ټیکري به یې پکې اچول، هغه اوس شته و که نه؟ ټیکري دلته کوم سوال خو خدای ته ده، بلکل بنده به چې خدا هم بنده و. شاه شجاع پاچا په 400-500 کاله 600 کاله موږ ته مخکې لکه نیکونو چې موږ ته ویلي دا ګنبد دا یې جوړ کړی و چې دا پاچا ده، زم پاچا یم. د هغه لنګر کوو، خلکو خوړه، د دې چا نه خوړه. به دلته و یو وخته پورې و، له ده ځای نه لاړ، بدخا کې مړ شو، او نور چې هر چېرته دی. خاندان شاهي په هغه ده، په مربوط ده. د نادر خان نه مخکې دلته د خاندان شاهي د ظاهر خان او داود دلته قبرستان یې دلته و. دا دلته دفن کړي دي چې هغه یې کاکا ده، او دغه 2 سیاسري دي، هغه یې کاکا ده، اخوات هم ده. او بیا چې نادر خان وشو، د دې ادیره په سیاسن کې شو، نور د دې ادیره په سیاسن کې ده. هغې نه مخکې د دې ادیره دلته و. چلغزي بابا زیارت دا ګورئ، دغه اوږد هغه سره پورې دا د چلغزي بابا زیارت ده چې انشاءالله را روان سرطان 8 یا 9 تاریخ کې زموږ د زون په سطحه د لومړي ځل لپاره مسابقات کیږي، او دا غټ دستاورد د لغمان د خلکو لپاره، او دغه مسابقات هم په لغمان کې نیول کیږي. دا ډېر غټ دستاورد ده. او بله خبره ده چې پس له کلونو یعنې 22 کاله بعد د زون په سطحه په لغمان کې مسابقات د بدن د ښکلا کیږي. رومي مې ولیدله، پیاز، بادرنګ. لغمان خو ډېر ښکلی ولایت ده. شین لغمان وایي، شین لغمان ماماګانو وطن وایي. دلته بیا اوګره ډېر دي. اوګره هغه یې څه رقم دی؟ هغه شولۍ وریجې دي. ښه شولۍ وریجې. داسې مثلا یو مېلمه راشي، هغې ته واسانه بیا تاسو چې پخوئ؟ واسانه ښه قابلي ورته پخوو، ښه شوروا ورته جوړوو. شوروا ده. سلامونه دوستانو، خدای دې کړي چې روغ جوړ اوسئ. زه عطاالله وردګ یم، یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په نن چوپړ کې حاضر یم. دا زه لغمان ولایت ته راغلی یم، او دا د مهترلام بابا زیارت ده، چې خلک ځینې ورته مهترلام بابا وایي، ځینې ورته بابا صاحب زیارت وایي.
چې اسم نوم یې لمک ده او د نوح علیه السلام پلار ده. د لغمان ولایت ښار هم چې ده په همدې نوم یادېږي چې د لغمان ښار هم چې ده په مهترلام بابا په نوم باندې مشهوره ده او دې نوم باندې هم مسما شوې ده. لغمان د کابل، جلال آباد، کاپیسا او پنجشیر سره سرحد لري. لغمان ولایت په هغه ولایتونو کې حسابېږي چې ډېر شین ده او اکثریت خلک په شین لغمان باندې دا هم ډېر یادوي چې لغمان ولایت خلک اکثریت یې چې دي دلته کې مسافر دي، کابل کې اوسي ډېری او یا هم په ننګرهار کې اوسي. تاسو ته خپرونه ولرم انشاءالله چې خپرونه مو خوښه شي او تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. مهترلام بابا زیارت کې استو چې بابا صاحب زیارت ورته وایي. نو ای صاحب ما سره په څنګ کې ولاړ ده د لغمان ولایت مهترلام بابا د سیمې یو مخور مشر ده. موږ ته به معلومات راکړي. ای صاحب کول دغه مهترلام بابا د زیارت په اړه موږ ته معلومات راکړي. نوم یې څه ده دغه په اړه کې معلومات راکړي. مهترلام بابا اصلي نوم یې لمک ده. په قرآن کې نوح بن لمک. مهترلام بابا د نوح علیه السلام پلار ده. 8 پښته تېر شوی پس له آدم علیه السلام او د فامیل سره خپل جهاد کړی. دا ام شهید ده، ام غازي ده، ام پاچا د شامروم په 1,00,000 پیغمبر وکړی. د شام شریف نه راغلی، فامیل سره جهاد کړی. 3 ورونه 3 خویندې یې وراره. دا مهترلام بابا نومیږي، لمک نومیږي. بل ورور یې نورالام بابا نومیږي، د الینګار په فریانه کې ده. بل ورور یې دینالام بابا نومیږي، په باجوړ د پېښور کې ده. یو خور یې بیبي صاحبه نومیږي، د ترګړیو پله سره ده. یوه خور یې بیبي اجره نومیږي، د قرغیو پله سره ده. یوه یې بیبي مراده نومیږي، په ولایت تپه کې سلطان غازي تپه کې ده، مراده نومیږي. او سلطان غازي بابا جامع مسجد ورسره ده، هغه یې وراره ده. د شام شریف نه راغلی په هجري شمسي 400 کې سلطان محمود غزنوي دا په خوب کې لیدلی ده چې ته پاچا یې، زم پاچا یم، د ما مرقب لمایان کړه چې خلک د ما زیارت ته راشي. دا روضه پې باندې سلطان محمود غزنوي میلادي 400 کې وهلې چې 1,100 کاله پې باندې کېدي په دې روضه. ای صاحب د دغه داخل ته مملاش لږ ذره معلومات به موږ ته راکړي. روانه دوستانو موږ داخل ته هم ځو خو هغه سیاسره دي د خیر سره هغه راووځي به انشاءالله ورشو. د مهترلام بابا د نوح علیه السلام پلار مقبرې ته ځو. ای صاحب مهرباني ځان دوستي صاحب د خو مالګه وخوره ای صاحب که نه اجازه خو ده دا خورده ده که ځان سره به بیا کابل ته یوسو. اول خو باید دوه ورته وکړو. دا خطرناکه شی دوستانو دا د مهترلام بابا زیارت ده. تاسو دا مقبره ده. تاسو ګورئ ای صاحب د دغه مقبرې په اړه معلومات راکړه. کوم ځای کې دا جنګ وکړه؟ کوم ځای کې مقبره خو مې درته وویلې چې دا لټه کافر په نامه و، هغه سره جهاد کړی د قرغیو د نرنګ په کلي کې. دا د هغې ځای نه راغلی ده، دا د غونډۍ په کلي کې دلته د مځکې لاندې 3 کیلومتره د سر پورې راغلی. دا سلطان محمود غزنوي په میلادي 400 کې په خوب کې ویني چې پاچا یم، زم پاچا یم، د ما مرقب لمایان کړه چې خلک د ما زیارت ته راشي. دا ګنبد پې باندې سلطان محمود غزنوي وهلی، یعنې 1,100 کاله مخکې میلادي کې. څو متره عرض 10 متره دغه مرقب ده. این د 50 فیټه یا د مسجد څنډې پورې دي. دا مرقب یې 10 متره ده. انشاءالله اوسئ صاحب. دغه بیا کوم ورځو کې دلته بیروبار ډېر اوسي او خلک پنجشنبه او جمعه هفته دلته بیروبار دي. په اخترو کې خو بیخي دا جامع مسجد ده، د جمعې لمونځ کېږي. اوس موږ پکې وکړو، د اختر لمونځونه هم پکې کېږي. جامع مسجد کې د نور نیمګړتیا نشته. دغه د اوبو مشکل دی لږ ذره. اوبه موږ ته د دې هغه ولسوالۍ د علیشنګ کې د دې بنده سربندې ده، اوبه نه پرېږدي موږ ته. نو مثال نور کومه مشکل دلته نشته. اوبه راشي که نه د منطقه سرسبزه شي. نور هم خلک باغ و دلته 14 رقمه میوه وه په دې باغ کې. د انقلابو کې خو د روسانو په وخت کې 15 کاله اوبه رانغله. دلته د 500 کالو وچې شوې پکې وچې شوې. دلته اوبه رانغله. دلته باغ و 14 رقمه میوه وه. ای صاحب دلته بیا بل مرقد په چلګزي بابا یې ورته ویلي. چلګزي نه، هغه د ده شاتر ده. شاتر د هغه جلبګیر ورته وایي که شاتر ورته وایي. پخوا په حیواناتو باندې هغه کېده. هغه بادي وخوره چې لکه څنګه چې دا سلطان محمود غزنوي په خوب کې ولید، ورته ویلې چې تا به د څه رقم پیدا کړم، ته به چېرته یې؟ وایي زه یم مهترلام، نیکه د سام عام. سام عام د نوح علیه السلام زمن و.
زیم میرتلام نیکو د سامعامی ما اتا په ګاله کې بادي وخه د خوشی کاول د کې سملی زنیم دویم د کې چې سمله سره زنیم دریم د کې چې سمله سره تزیم اول د خرطابل په سر ملا سره دویم د بادپخ په سر ملا سره دریم هغه د شاطر په کوته املا سره په هغه د کې لاله کړ سلطان محمود غزنوي راغی دلته یو لکه ډیر زره پاو سره یو لکه ډیر زره خکې ځان سره لغدي نه اخی چې پاچاهي په غزنی کې و دا روزه جوړه کړې ته د دې په سر باندې تجیر وه تجیر بیا دلته چې ډډه وکوله استراحت وکړو ستړی په دې چې استراحت وکړو دلته بیا خوب ته راغی وي تجیر دی ما په زمین تیرک دی ما په زړه باندې په قلب باندې درولی ده په هیبه جوک شو معمارانو ته وویل چې ووهئ د باندې ګمبد معمارانو ویل موږ علم غیب څه لګو چې د باندې ګمبد ووهي د عرض طول قد د څومره صاحب یې ورو ورته وویل وي تیمم ووهئ 2 رکعته مونځ ووایي تیمم یې ووهه 2 رکعته مونځ یې وکړو په امر د خدای زلزله شوه قبلې پلو دا کمر ونړېد نامه نفا دا دواړه خپل ځان وکړو بیا دا ګمبد یې پرې باندې ووهه سلطان محمود غزنوي دا ګمبد جوړ کړی ده تاریخي ځای ده دلته دوستان هم راغلي د زیارت لپاره موږ به لاړ شو صاحب هغه ته نور هم معلومات به واخلو د پرې چې دوستانو ته زیارت وکړي دوستانو موږ سره لاړ شو هلته ځینې ساحې دي چې ګمبزونه جوړ کړي دي نو هغه به صاحب موږ ته لږ معلومات هم راکړي دوستانو موږ زموږ تر شا چې ګورئ دغه 2-3 ګمبزه دي نو چې هغه به هم موږ ته صاحب معلومات راکوي او چلګزي بابا زیارت چې تاسو ګورئ زما تر شا ده هغه د چلګزي بابا زیارت ده ان شاء الله کال ته وخت هم والته بم دار شي هغه به دروخي موږ سره پات شي همداسې ځو هغه ایسه ممکن هغه زیارتو په د ګمبزو په اړه معلومات راکړي چې دي ایسه د ګمبزو په اړه کې معلومات راکول د کوم نه شروع کو د دې نه شروع کو ګمبد ابز ذخیره دی وبو دا ابز ذخیره دی وبو ده چې دلته خو د دې ولسوالۍ کې دې بنده د وبو بنده چې دلته په خوا خو دا چای عمیق نو و دا چای عمیق شو دلته وبو موږ ذخیره کولې د مړي ژوندي لپاره د ډاکټر لغمان قبرستان ته دلته به ورشو دلته اوس هم اوبه شته دي پکې بیا دا اوبه د کوم ځای نه راځي ویالې نه راځي ډکوي دلته لار لري لار لري دکې ایسه کده سه کده شي ډیر خو باندې به د سره رقم فلګي دي دا 13 متره غوښ شواله د 14 فلګي دي دا به کته شي یا رخ صبر انا کې بو بوس شي خایسه د څه دی سوپر زی دي 14 فلګي ها 18 متره د چخوريه 18 متره ده ها کدی کې اوس سوخ په کې چې ځان وچی غرخيږي منو چیرته نه دلته موږ لمبلي دي البته د انقلاب نه مخکې اوس کایم اوس نه چې اوباز نه غږی ته اوباز نه ځنه مړی وستلای دی ماشوم چې ولګل را مړ شوی دا اوبه چې د خلک د سکلو لپاره وړي د شکلو لپاره د ضرورت په وخت کې دي د غیر د ضرورت نه نور د قبرو لپاره مثال یو ځای کې د قبرو باندې کار کوي مثال دې لپاره مثلا ادیران ټول لغمان ادیره باندې ټول لغمان دي دوستانو دغه د محتلم او زیارت چې کوم ځای کې ده د دې په څنګ کې دغه کومه مقبره ده د ټول د لغمان د ولست خلکو هغه مقبره ده د دې اوبه ایسه د کوم ځای نه راځي د ولسوالۍ نه سربند ولسوالۍ ورته وي علي شنګ ولسوالۍ چې نکته د اسلام آباد او قلعه خان شمران کړی د الته دي باندې ایسه به د نورم هغه هم دی هغه هم دروخي راو توخي دوبخي دغه د نور ګمباز هم و راولم دوستانو دغه ته سلام علیکم سلام شکایت ان شاء الله دلته دوه نور ګمبزونه دي ایسه دغه ګمبزونه دغه ته ورشو دغه ته ورځو اول دې ته ورځو دې پړبه دغه دوه ګمبزونه چې د محتلم او وزارت کې دي نو ایسه چې د پوره معلومات لري هغه موږ خپل دغه معلومات شریک کړي اړیکې مخکې باندې داسې خلک به راتلل ویلې ده فکري به پکې اچول هغه اوس شته و که نه فکري دلته کوم سوال خو خدای ته ده بلکل بنده به چې خدا هم بنده و دا هم بنده و شاه شجاع پاچا دا ها شاه شجاع پاچا شاه شجاع پاچا په 400 کاله 600 کاله موږ ته مخکې لکه نیکونو چې موږ ته ویلي دا ګمبد دا یې جوړ کړی و چې دا پاچا د زم پاچا یم د هغه لنګر کوو خلکو خوړه د دې چا نه خوړه به دلته و یو وخت پورې و له ده ځای نه لاړ د خاکې مړ شو نور چې هر شی ته دی دا یې ځان ته جوړ کړی دا یې ځان ته جوړ کړی شاه شجاع پاچا جوړ شاه شجاع پاچا د دې په څنګ کې ماخه چې دا بیا بل هغه ده سلام علیکم تاسو ستړي مشئ ښه یاست انشاءالله جوړ ښه یاست انشاءالله استاد محترم
دوستانو دغه کوم زیارت زما تر څنګ ګورې دا د ګمبد ایسه ننوځو دا راشته ښه مهرباني ایسه ایسه دغه په اړه معلومات کې د مقبره په اړه خاندان شاهي په هغه ده په مربوط ده د نادر خان نه مخکې دلته د خاندان شاهي د ظاهر خان او داوود دلته قبرستان یې دلته و دا دلته د پنکري دي چې هغه کاکا ده او دا ورګو سیاسري دي کاکا ده اخواتم ده او بیا چې نادر خان وشو د دې ادیره په سیاسن کې شو نو ادیره په سیاسن کې ده هغه نه مخکې د دې ادیره دلته و د دوه سیاسري او دا دوه سیاسري هغه دوستانو دا د شاهي کورنۍ یعنی د ظاهر شاه د کورنۍ مربوط کیږي ها دا د عزیز خان د مقبره ده د کاکا ده او دغه دوه د چی دغه دا مربوط دا کیږي دې ادیره ده نو د خاندان شاهي اولا دلته و دلته و ادیره دلته و د نادر خان نه مخکې ادیره دلته و خوشاله اوسئ سلام ډیره مننه خوشاله اوسئ سلامت هم دوستانو د چلغزي بابا زیارت دغه اوږد هغه سره پورې دا د چلغزي بابا زیارت ده د غوټې موټې ورکړې دي د ښځو دا ته ځینو وویل چې دې کې چې دی بیا د ښځې راځي لاس دورې ته یې وهي څا باندې یې لاس دورې وهي چې سوال مو قبول شي نو دغه چې دا شرکانه عمل ده چلغزي بابا چې دا د حضرت نوح علیه السلام د پلار یا مهترلام بابا چې ورته بابا وایي مهترلام بابا د اوښ جلبګیر و چې بیا دا دلته ښخ شوی او مهترلام بابا زیارت تر شا په سلمترۍ کې دا هم دلته ښخ ده دا چې دا د چلغزي بابا زیارت په نامه مشهور ده چې تاسو یې ګورئ دی انځور ده امان د خلکو هغه لویه هدیره چې ده هغه هم د دغه مهترلام بابا زیارت تر څنګ همدغه ځای کې ده سره هغه انځور نه وګورئ دوستانو نن د خوشحالۍ ځای دا ده چې نن لغمان ته راغلستو او لغمان کې هغه شخصیت ګورو چې تاسو موږ د ورزش په ډګر کې موږ ته ډېر لاسته راوړنې لري اتلولیان لري د لغمان ولایت د فدراسیون رئیس مبارز لغمانی انداز انداز ده ځکه موږ په رسنیو کې ډېر تعقیب کړی نو نن خوشحاله شو دلته راغلي استاد محترم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه او خوشحاله چې تا په دې زیارت کې ګورو یاران دوستان هم در سره ول دغه په اړه کې معلومات ماته راکړي در څه نه مخکې السلام علیکم درنو دوستانو خدای په روغ جوړ اوسئ ستاسو راتګ لغمان ته د ویاړ ځای ده بس زموږ دغه درانه رئیس صاحب د ورزش د بخش زموږ د فدراسیون عمومي د افغانستان په سطحه چې باورخان هوتک ورسره فدراسیون غړي لغمان ته راغلي وو دلته زموږ د زون په سطحه مسابقات ترتیب ونیو چې انشاءالله را روان سرطان اتم یا اووم تاریخ کې زموږ د زون په سطحه د لومړي ځل لپاره مسابقات کیږي او دا غټ دستاور د لغمان د خلکو لپاره مسابقات هم په لغمان کې نیول کیږي دا ډېر غټ دستاور ده او بله خبره ده چې پس له کلونو یعنی 22 کاله بعد د زون په سطحه په لغمان کې مسابقات د بدن د ښکلا کیږي ځینې ورته وایي زیبایي اندام ورته وایي ځینې ورته د بدن ښکلا نو استاد چې د خیر سره دا خوشحالۍ خبر هم تر تاسو پر موږ در ورسوو دا په لغمان ولایت کې په لومړي ځل لپاره د بدن د ښکلا د زون مسابقې ترسره کیږي استاد موږ هم د خیر سره شاته به ته هم وګورو انشاءالله ولې نه ولې خدای مرګ الله که تاسو نه اوسئ خو زموږ دغه ورزش هم پرمختګ نه کوي ځکه تاسو هم تشویقوي هم موږ تقدیروي په حساب او بل دا چې تاسو میډیا خو ډېر رول لري په ورزش کې نو استاد ستا مېلمانه هم سره دي وخت نه نیسي انشاءالله بس ډېره مننه کوم سلامت خوشحاله اوسه سلامت اوسه الله دې عزت وکړي دوستانو له موږ سره پاتې شه سلام ابا زیارت په انګړ کې هستو انداز ده کنه آی صاحب کول تم ځان مارټي کې دغه لیدونکو ته زه د خپل د محمد زبیر د لغمان د شریف نه یم چې په مهترلام بابا کې ناست یم او ډېر ښکلی ځای دی او وای لغمان شریف کنه لغمان شریف مهترلام بابا سن کې ته دې هم ځان معرفي کړه سلام علیکم دا ماته پیدا سلام علیکم وروره جوړه تکړه استعدادمند دی زه عبدالمنان د لغمان ولایت اوسیدونکی یم تاسو کې شریف ونه ویلې دا لغمان شریف نه یم او دا د مهترلام بابا زیارت دغه مهترلام بابا زیارت کې په کوم ورځ کې بیربا ډېر وسی میلې خلک ډېر وسی اوس هوا ورځ ګرمیږي
نو دغه بیا څنګه اول به د معلومات به ته راکوې دې نه به دا خو جمعې په ورځ بیروبار زغ زیات وي خلک جمعې مانځه ته هم راځي او ډېر لرې لرې ځایونه خلک هم دلته راځي مثال علي شنګ نه الینګار نه جلال آباد نه کابل نه نه د ډېر لرې لرې ولایتونه خلک راځي او اوس اوړی ده دا اوړي کې لږ خلک کم وي ژمي کې نو زغ زیات بیروبار زیات وي ځکه دغه د لغمان هواج ده ګرمه ده او دغه د لغمان اکثریت خلک هم چې دي په دغه لغمان کې نه اوسي ډېری کابل کې اوسي یا ډېری جلال آباد کې اوسي انداز دا و که نه ده همدا شی ده همدا شی اوړي کې چې زیاتره خلک کابل کې او ژمی چې بیا ټولو ځایونه راځي لغمان ته حاجي صاحب داسې خوش طبیعته انسان ده که نه موږ ورسره د قوارې نه یې معلومېږي خپله ښه سړی خپله ښه سړی چې بل شاته هم ښه وایي خوشحاله اوسئ چې سترګې دې ښکلې دي حاجي صاحب دغه لغمان کې د کوم سیزن ده وایي د بادرنګو سیزن د دې وایي چې وایي د شفتالو نه وخت ده فعلا او نوم یې د ګلپیان ډېر لري هغه موږ پوښتنه کوه وایي ګل او بادرنګ خو ډېر ښکلی بادرنګ لري او سږ کال د سیزن هم دغه ده سیزن زغ د هر شي سیزن شته دلته ما پیاز هم ولیدل پیاز زغ رومي مې ولیدل پیاز بادرنګ لغمان خو ډېر ښکلی ولایت ده شین لغمان وایي شین شین لغمان لغمان. او بله پوښتنه دا ده چې ما په دې لغمان کې په دې وروستیو کې د کیلې ونې مې ولیدلې د ام ونې مې ولیدلې ورپسې د موږ ورته امرود وایي هغه مې ولیدلې او پسې الوکاټ ولیدل دا هم ولیدلی دغه مخکې مو یا اوس هم دغه راوتي دي دغه مخکې نه مول او اوس د مخکې نه زغ زیات شوي دي او د لوکاټو ونې هم دي او موږ الوکاټ ورته وایو. لوکاټ ښې ونې دي پس له دې بیا نارنجان دي مالټې هم کېږي نو ډېره ښه میوه ده دلته چې او یو بل دغه سره امرود نه دی دغه سره امرود هم پکې شته دي سره امبروز زغ زیات دي لغمان ښه امبروز لري کاری کې نه خو پوه شو ترکاري ټول لغمان ترکاري ده ټول ترکاریګانې کېږي او پیاز پکې ډېر دي زیات پی ډېر دي اصل نوم یې په ګلپیانو کې دي څنګه خورئ همداسې ده که نه خوشحاله اوسئ صاحب د معلومات څخه دی الله دې خوشحاله لاره سلامت اوسئ او بله صاحب بیا پوښتنه به تاسو نه هم وکړم چې دغه د لغمان دغه مشهوره خواړه څه شی دي دا که راته ووایي چې دی ویلې دا مشهوره خواړه څه شی دي دا د کابل کې چې قابلي خلک اوس کابل کې دي اوس دوی او شوروا ده اوس قابلیان چې دي د کابل خلک دلته بیا اوګره ډېر دي اوګره اوګره هغه یې څه رقم دي هغه شولې وریجې دي ښه ښه شولې شولی وریجې اوګره ډېر داسې په ترکاري کې وولې په غوښه کې وولې که په میوه کې مو وولې په کوم شي کې ده وولې چې سړی همغه شی ووایي مونږ په دې قطغو کې وي لکه مونږ قطغ ورته وایي قطغ کې دغه مشهوره خواړه د لغمان څه شی دي ښه یعنې په ترکاري کې په ترکاري کې دلته ترکاري کې هم ده ترکاري زغته زیاته کې لکه توریان کېږي بانجان نه کېږي اخو دې پوه شم اخو شته دي دا خلک خواړه که نه چې اواسانه پخوي او مېلمه راځي چې ولا مونږ اوس مونږ کابل کې چې اکثریت راځي دا شمال ته چې ځي بیا خلک چې دي قابلي تیاروي او شمالي کې چې دي بیا ځینې دي شوروا تیروي بیا دغه لغمان ته چې داسې مثلا یو مېلمه راشي هغې ته اواسانه بیا تاسو چې پخوئ اوسانه ښه قابلي ورته پخو ښه شوروا ورته جوړو او شوروا ښه شوروا ده بالکل. دغه د لغمان دغه وایي د لغمان دغه هم ډېر مشهوره ده د پیړه وریجه همداسې هم ده او بالکل هغه ډېره مشهوره غټ ده غټ غټه وریجه ما خو مخکې درته ویله که نه علي شنګي وریجې شولې ورته وایي شولې. بالکل خیر څه تاسو نه ډېره مننه. مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ هغه اوس مې هغه سندره پیل شوی چې ماماګان پکې اوسېږي و مورې لغمان ته زما ډېر یادېږي نغمې خاندان کړې ده صحیح ده لغمان په باره کې خاندان ښه خاندان خوشحاله اوسئ سلامت الله دې عزت سلام بابا د زیارت هغه ښایسته ښایسته انځورونه وګورئ ته یې پای زموږ ملتیا وکړئ